په دې سختو شرایطو کې د کندهار والي حیات الله حیات څه وکړل چې د خلکو زړونه یې وګټل؟ سپین ږیری بابا څوک ده چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک عکسونه لاس په لاس کوي او ولې والي کور ته ورغی؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کندهار والي د داود شاه په نوم هغه سپین ږیری او ضعیف کس سره مرسته وکړه چې کوڅه په کوڅه لاس چلوي. د ننګرهار ولایت مقام له لوري خپلواک ویب پاڼې ته په راګل شوي خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د یو ډیر ضعیف سپین ږیري عکس خپور شوی چې د کندهار د زاړه ښار په واټونو او کوڅو کې ګرځي او په لاسي ګاډۍ کې خوراکي توکي خرڅوي. دوی زیاتوي دغه کس د واښا نومیږي او د پلار نوم یې شاه محمود دی چې د ټولنیزو رسنیو استعمالوونکو یاد کس د نظامي لیکو متقاعد جنرال یاد کړی. والي یاد کس د ظاهر شاه په واکمنۍ کې 2 کاله په نظامي لیکو کې دنده ترسره کړې او وروسته په بیلابیلو ځایونو کې د خپل اولاد لپاره د حلال نفقې پیدا کولو په موخه شخصي کاروبار ته مخه کړې او د تیرو 3 کالو راهیسې لاسي ګاډۍ چلوي ترڅو د دې لارې خپلې کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کړي. د کندهار والي د داود شاه کور ته ورغلی دی او د هغه له حاله یې ځان له نږدې خبر کړی دی. خبرپاڼه وایي چې داود شاه په ظاهره د کندهار والي په لیدو ډیر خوشحاله شو او په داسې حال کې چې د اورېدلو هیڅ هم کمزوري و کندهار والي ته د خپلو تیرو خدمتونو او قربانیو یادونه وکړه. داود شاه وایي د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال 2 کاله د هیواد څخه د دفاع په لار کې عسکري کړی. 2 زامن یې په یو بمبار کې شهیدان شوي او 2 نور یې ژوندي دي چې د یو روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او عصبي مشکل لري. داود شاه کندهار والي ته د خپل ورځني ژوند کیسه وکړه او ویل دی په دې ضعیفه وجود هر ورځ کوڅه په کوڅه ګرځي او په لاسي ګاډۍ کې تازه میوې او ترکاري خرڅوي چې د ورځې تر پایه تر 200 افغانۍ پورې یو څه لاس راوړي. ولې همت یې له لاسه نه دی ورکړی او لا به هم د خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خبرپاڼه زیاتوي چې د کندهار والي د داود شاه د سختیو سره مخه ورځنی ژوند د افغانستان د 40 کلن ناورین او بدبختۍ یوه بیلګه یاده کړه چې هر افغان ته یې دغه ډول ژوند په میراث کې پریښی دی. کندهار والي داود شاه ته وویل ته نور اړ نه یې چې کوڅه په کوڅه لاسي ګاډۍ وګرځوي او د خپل اولاد لپاره حلال نفقه په دومره سختۍ پیدا کړې بلکې نور به هره میاشت ولایت مقام ستا سره 10,000 افغانۍ مرسته کوي ترڅو خپل ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي او خپل لمسیانو ته د تعلیم اسانتیا برابر کړي. کندهار والي داود شاه ته ډاډ ورکړ چې په هر ستونزه کې ورسره هر راز مرستې ته حاضر دی او نن هم د 3 میاشتو خوراکي توکو او 100,000 افغانۍ ورته راوړي ترڅو کرنټین مراعات کړي او د کورونا څخه د کورنۍ نور غړي او ځان خوندي وساتي. د یادولو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه سپین ږیري انځورونه ډیر خپاره شوي دي چې په هغه کې ویل شوي دي چې دا د ملي اردو متقاعد برید جنرال شاه محمود نیازی دی خو دغه سپین ږیری خپل نوم داود شاه یادوي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.